السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې ښه به یې وئ، روغ جوړ به یې وئ او د ژوند نه به خوند او مزې اخلئ. ملګرو، نن زموږ د MS Word کلاس نمبر 25 دی، یعنې 15 کلاس دی. موږ به ځو MS Word به مخکې بوځو. په تېر کلاس کې موږ د انډنټ او د سپیسینګ خبره کړې وه. که تاسو هغه کلاس نه وي کتلی نو لاړ شئ او هغه لازمي وګورئ. نو ځو د MS Word طرف ته. موږ به راشو، خپل MS Word به اوپن کړو. موږ راغلي یو پیج لیاوټ ته. په پیج لیاوټ کې موږ انډنټ سپیسینګ ته رارسېدلي یو. په ننني کلاس کې به موږ د پوزیشن، ریپ ټیکسټ، برینګ فارورډ، سینډ بیکورډ باره کې به موږ خبره کوو چې د دې استعمال څه دی، دا به کوم ځای کې موږ یوز کوو. ټول نه اول به زه دلته څه پیراګراف راولم. دا ما څه پیراګراف راوسته. زه به د دې پیج دا سایز لږ وړوکی کړم چې زموږ سره ښه په نظر راځي تاسو ته. که اوس موږ وګورو نو زموږ سره اوس هم کوم چې زموږ سره پوزیشن، ریپ ټیکسټ او برینګ فارورډ، سینډ بیکورډ والا اپشنز دي، دا هغه زموږ سره هایډ دي، ډیسیبل دي. اوس د هغه دپاره به موږ راشو او دلته به یو پکچر انسرټ کړو. موږ به دلته یو پکچر راولو. تاسو چې څه هم راولئ تاسو راوستلی شئ. زه به یو پکچر راولم. کله چې زه پکچر راولم نو که تاسو وګورئ نو زموږ سره چې کوم پوزیشن او ریپ ټیکسټ والا کوم اپشن و دا زموږ سره شو. اوس د پوزیشن څه مطلب دی؟ پوزیشن مطلب دا دی چې تاسو دا پکچر راوستو، دا اوس تاسو په پیج کې کوم ځای له بیول غواړئ، کوم ځای کې سیټ کول غواړئ، نو تاسو به د پوزیشن نه بیولی شئ. تاسو مینولی هم شئ کولی چې تاسو کرسر راولئ په پکچر باندې او لیفټ کلیک وکئ په ماوس کې او کوم ځای له تاسو بیول غواړئ تاسو بیولی شئ. خو د دې نه هم موږ شو کولی کوم چې پوزیشن دی چې کوم ځای ته تاسو بیول غواړئ تاسو به په هغه باندې کلیک کوئ. دا به اتوماتیکلی زموږ سره په هغه ځای کې سیټ کیږي. خو که دې ته موږ وګورو نو دا پکچر چې کوم ځای له هم لاړ شي، هغه ځای کې چې کوم لیکل وي هغه د ځان سره ډسټرب کوي، یعنې لیکل د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي. کوم پکچر ځای چې دی هغه همداسې پرېږدي. نو د هغه دپاره به بیا موږ څه کوو؟ د هغه دپاره به موږ راځو ریپ ټیکسټ ته. ریپ ټیکسټ ته چې موږ کله راشو نو دې کې زموږ سره مختلف اپشنز راکړي. آیا تاسو انلاین ویت ټیکس کول غواړئ، سکویر کول غواړئ چې زموږ سره دې ګیر چاپیره لیکل وي، په منځ کې دې دا وي، که نه ټایټ کول غواړئ، که نه ترو کول غواړئ، که ټاپ اینډ باټم کول غواړئ، که تاسو بیهایند کول غواړئ، که تاسو فرنٹ آف د ټیکس کول غواړئ. نو زه به دلته فرنٹ آف د ټیکسټ کوم چې زموږ سره لیکل نه ډسټرب کیږي. دا ما اوس فرنٹ آف د ټیکسټ کو، دا چې زه اوس کوم ځای له وړم په پیج کې زموږ سره به لیکل نه ډسټرب کیږي. خو که دې ته موږ وګورو نو دا زموږ سره بیا د دې شاته چې کوم لیکل وي هغه زموږ سره په نظر نه راځي. نو که زه بیهایند د ټیکسټ کوم نو دا به زموږ سره بیا داسې په نظر راځي. دا تاسو ایز ا بیکګراوند هم شی یوز کولی په دې حالات کې. تاسو ایز ا بیکګراوند هم شی یوز کولی. بیا زموږ سره راځي برینګ فارورډ
او send backward. اوس دا په کوم حالات کې موږ یوز کوو؟ دا په هغه حالات کې موږ یوز کوو چې کله زموږ سره په یو پیراګراف کې یو پیج کې ټو پکچرز وي. زه غواړم چې زموږ سره کوم شاته دی دا دې مخکې راشي، کوم چې مخکې دی هغه دې زموږ سره شاته لاړ شي. اوس چې زما سره کوم پکچر سلیکټ دی نو دا زموږ سره بیهایند دی. دا به مونږ څنګه را مخکې راولو؟ د دې لپاره به مونږ راشو په برینګ فارورډ باندې به کلیک وکړو او برینګ ټو فرنٹ باندې به کلیک وکړو. کله چې زمونږ په برینګ ټو فرنٹ باندې کلیک وکړو نو دا به زمونږ سره اتوماتیکلی مخکې راشي. زه غواړم چې دا اوس زه واپس بوزما د دې بل نه شاته شي، نو د هغه لپاره به زه سینډ بیکورډ باندې کلیک وکړم یا سینډ ټو بیک. send to back چې کله زه په دغه باندې کلیک وکم نو زموږ سره به اتوماتیکلی دا شاته لاړ شي. نو دغه شانت که ستاسو ډیر پکچرز وي یا څه شیپس تاسو سره په خپل ډاکومېنټس کې وي، کم پیج چې وي ستاسو سره په هغه کې وي 2 وي 4 وي 15 شپږ چې څومره هم ستاسو سره پکچرز وي هغه تاسو مخکې وروسته کولی شئ د برینګ فارورډ نه او د سینډ بیکورډ نه چې څنګه ستاسو ضرورت وي هغه تاسو حل کولی شئ په دې باندې. نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو د ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو لاړ شئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.